ایمان راوړي دا دغه برخه فصل لربك منذ ربت دي وانحر قلت نحر طالبان ډېر معنا لیکلي خمعنا يندار روح الماني وي وانحر الا لوك ان شانئك هو الابتر اغه مبغض دتا چې لتا سره بغض کوي اغه شنده دغه اولاد نسدا طالبان ورونو ان شانئك هو الابتر ادي تاسو چې چا ورانه د دوی به ویل چې نبی له سلام څه ده چې دای مرسو چې اولاد نه لري کنه سیبا دین به ټول ختم سي خیر لکه انتظار وي ورته کوي هیڅ اولاد نه لري چې دای مرسي دین به څوک چلی کوي سین شان کړه د دې د نبی الله ویني چې تا هغه مبغض افکار ده د نبی له سلام زمون څومره ډیر سول دي کنه طالبان ورونو نن د نبی له سلام زمونو طالبانو په دنیا کې د کارنامې وکړي په هغه زمانہ کې چې رښتونه زمونه به د سنې کړي بیا به ختميږي نه راځي زمونی دا زمون به ختميږي نه ورځ تر بلې نه طالبانو یاري زمانه لا بلې زمانه نه د خطرناک راوځي طالبان ورونو روح المانی خو ډیر نادر سړی خدل یو خبره کړي وای کله سلفي هغه سړی طالبانو چې قران او حدیث باندې ډیر تمرکز کوي چې کله قران او حدیث دلایل چیرته وای دا بعض خلکو باندې قران او حدیث څخه بد لګیږي کنه دا طالبان هغه نشانی کوله دا مبغض ده صحیح کنه کله ټولنه کې طالبان ورونه چې دا کار نه کوي اسلام کنه سې پلار نه کوي چې دلایل ورته وای کنه یا چې چیرته د قران او ترجمه لګیاوي طالبان په دبر لګانو څخه بد لګیږي چې دا ټول پنځیران یو روح المانی ویل او بل وی طالبان ورونو وكذلك اهل السماع الذين يقصون على السماع الغناء والذكوب والشبابات کله چې قران اوري طالبان ورونه نه جذبه پکې راځي نه خطا کې وي نه غړي کې چم نه کوي خو چې دوی بدل دي ورته شروع کړل کنه چې په دنګ باندې را شروع سي دا طالبان نشانه کول افکار کې وي داخل او دوی طالبانو قران خو ټول معجزه خو تر ټولو نه لوی معجزه چې ورکای سورته ډیر اعجاز پکې پروت هغه دا سورته مسیلمه الکذاب یو ورځ عجیب سو طالبان ورونو دې قران دغه سورته په زیر قران جوړ ان اعطینا کزماجر فصل لربك وهاجر ان مبغضك رجل كافر ځان قران زوی دې مرته دا خو دې مونږ تاسو دې راخي ځان ته تار جوړ کړه روح المانی وي به قسم دې ځکه د اسمان غوندي دې خبره په منځ کې پات سورة الكافرون بسم الله الرحمن الرحيم قل يا ايها الكافرون واي کافرانو چې قریش دي لا اعبدو من عبادت نکو ما دغه شي چې تاسو عبادت کوي ولا انتم عابدون او تاسو عبادت تل طالبان ورونو یو خبر ووري به بیرته خبره باندې کو خلاص بشي دنیا کې طالبان ورونو یو سړی تیر سوی ده په دنیا کې یو سړی تیر سوی طالبانو ډیر خمولا تیر سوی جار الله زمخشري معتزلي الحنفي دغه عالم طالبانو جار الله زمخشري او خبر کړی ده جار الله زمخشري طالبانو دلته لیکلي دي چې قران کې خو تکرار نشته دلته خو تکرار راغلی دا تکرار ده طالبانو کنه قران کې خو تکرار نشته دلته څوک راغلی ده تکرار راغلی نو دوی وایي طالبانو ورونو دا څوک نه ده تکرار نه ده طالبانو ورونو څنګه تکرار نه ده ته وګورئ ونیسه دا اول څه ده طالبانو دا اول په مستقبل کې ده ولا انا عابد ما عبدتم ولا دا طالبانو په ماضي کې تکرار نه ده جار الله زمخشري وي ته ورته وکړه لا اعبدو ذ عبادت نکوم ما دغه شي تعبدون چې تاسو عبادت راتلون کې څه ده الله وي هغه وي نبی رسول الله لا اعبدو ذ عبادت نکوم ما دغه شي چې تاسو کوي ولا انتم عابدون او تاسو نه عبادت کوونکی ما دغه شي چې عبادت کوم پر راتلون کې ولا انا عابد او زنه يم عبادت کوونکی په مخ کې ما دغه شي چې تاسو عبادت کړئ تاسو چې کوم شي عبادت کړئ ما دغه عبادت مخ نه کړئ ولا انتم عابدون او نه تاسو مخکې د هغه شی عبادت کړئ ما اعبدو چې ما یې عبادت کړئ نو تکرار نشته لکم دینکم تاسو لره مخفل دین دا ولی دین او دماغ خپل دین نو طالبانو دا آیات منسوخ ده نه وي زه صرف تاسو ورابلم دین ته مرابلم ځکه کوم نه دي تاسو کار د کنه منئ او یو خبر دلته طالبانو امام رازی کړي روح المانی رات کړي امام رازی لیکلي طالبانو بعض خلک د متارکه په حالت کې دسی وي یو چا سره بحث وی طالبانو تیر روان سي دسی وي لکم دینکم ولی الدین روان سي طالبانو دا صحیح نه ده دی وی دا جایز نه ده روح المانی پر رات کړي طالبانو وی دا اقتباس او استدلال طالبانو د سیوطی رحمه الله د خبرې نه کړي دا که سیوطی په حاوی کې یو مستقل کتاب جوړ کړي یعنی دا پلان لیدا روح المانی وی دا جایز ده لکم سړی چا سره بحث کوي طالبانو د بحث نه ورسته وي لکم اتاس خپل دین او د من خپل دین ته نه روان سي سورة النصر بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح كالتي راس نصرت الله فتحا ورأيت الناس تويني خلق يدخلون في دين الله أفواجا تبويني تدخل كيكي فدين الله خلق فوجنا فسبح بحمد ربك واستغفره